منهج وضياء هديهم من ضلال سنة ووقاء فأولهم أبو بكر رحيم الأمة الصديق لخير الخلق سيدنا محمد كان خير رفيق وتانيهم هو الفاروق جل بعدله عمر بعهده أصبح الإسلام فوق الأرض ينتشر وثالثهم أخو كرم وذو النورين عثمان ورابعهم علي كم لأجل الدين قد أبلى إمام زاهد ورع وكرم وجهه المولى سيرة الخلفاء منهج وضياء هديهم من ضلال سنة ووقاء فأولهم أبو بكر رحيم الأمة الصديق لخير الخلق سيدنا محمد كان خير. الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى ما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالسنة وسنة خلفاء الراشدين المهديين. رواه أبو داود والترمذي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. زما ګرانو لیدونکو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. من د خلفای راشدینو د درسونو د وړاندې کولو په سلسله کې د حضرت علي کرم الله وجهه په سیرت باندې خبره کړې وه. 4 درسونه موږ مخکې وړاندې کړي وو چې په هغې 4 درسونو کې موږ د حضرت علي کرم الله وجهه د ژوند د پیل نه شروع تر د جنگ جمل تر اخره پورې موږ د خبره کړې وه. په تیر درس کې موږ خاص د جمل په جنگ باندې ټول تفاصیل وړاندې کړه او څه هغه چې هغه وړاندې کړه. نن انشاءالله په جنگ صفین موږ خلک عام صفین ویل کې دا صفین د سواد زیر د صفین دا د فرات په غاړه باندې د سعودي عربستان چې کومه ده په دې طرف باندې د فرات په غبطان دلته یو منطقه د صفین نومیږي. په دې ځای کې دا جنگ پیښ شوی د صفین باندې. نو د جنگ په باره کې انشاءالله نن موږ معلومات وړاندې کوو د صحیح روایاتو په حساب باندې. موږ مخکې ویلې چې حضرت علي کرم الله وجهه چې کله خلیفه تعین شو او خلکو د مدینه خلکو ټول ورسره بیعت وکړ په یو اتفاق باندې هیڅ چا مخالفت ونه کړ. نو د هغې نه وروسته حضرت علي کرم الله وجهه والیان تعین کړه او والیان یې ولېږل. خو د شام خلکو سهل بن حنیف رضی الله عنه چې کوم والي تعین کړه حضرت علي هغه ونه منلو. هغه ته بیرته واپس ورکړی چې ته لاړ شه، مونږ تا نه منو، مونږ د حضرت عثمان سه والي چې کوم دی همغه به والي. د دې نه بعد حضرت علي کرم الله څو خطونه 3 خطونه عام راځي چې 3 خطونه ولګل. خو د هغه هیڅ جواب رانغی. په دې وخت کې دلته مسله د هغه را پیښ شوه د جمل د جنګ لکه مخکې چې موږ تیر درس کې په هغې باندې مکمل بحث ورکړی چې خلک د حضرت عثمان د قاتلونو د سزا ورکولو په خاطر باندې راپورته شو. خو بالاخره د عبدالله بن سبا د ګوډاګیانو د جنټیانو د خوانه داسې حالت پیښ شو چې د صلح تحریک په جنگ باندې بدل شولو بالاخره. او په هغې کې حضرت الله بن زبیر او حضرت طلحه رضی الله عنه دواړه شهیدان شول. دا یو غمیزه وه چې پیښه شوله. د هغې نه وروسته حضرت علي رضی الله عنه د بصرې خلکو اطاعت وکړي او د کوفې خلکو اطاعت وکړي او دا ټوله منطقه د ده تر کنټرول لاندې راغله. صرف شام پاتې شو. مصر هم
قیس بن سعد بن عباده رضی الله عنه التوالی شو. هغه ډېر هوښیار او پوه سړی و. هغه هم تر کنو صرف شام پاتې شو. د شام کې حضرت معاویه رضی الله عنه چې کوم یو هغه دا خبره کوله چې زه د حضرت علي سره هیڅ مخالفت په هیڅ مسله کې نه لرم، خلافت حقدار هم دی، د خلیفه هم دی، خو خبره دا ده چې مخکې خلیفه برحق خلیفه فتنهګرو فسادیانو دې خلکو شهید کړی دی، د هغه قصاص باید واخیستل شي. د قصاص د اخیستلو نه جوخت پس مونږ داسې وبولئ چې مونږ بیعت کړی، داسې فکر وکړئ، نو مونږ څه مشکل نه لرو. چې کله د جمل واقعه ختمه شوه، د هغې نه وروسته امیر معاویه رضی الله عنه حضرت علي صاحب ته خط ولېږلو چې مونږ په دې یو شرط باندې بیعت ته حاضر یو چې د عثمان رضی الله عنه قاتلین مونږ ته وسپارل شي یا قصاص شي. که تاسو قصاص وایئ، که مونږ ته سپارئ، او که بل ځای کې هغه کوئی چار شي، دوی باندې هغه حکم نافذ شي چې حکم د قاتلینو دی، د قصاص دی، هغه شی په نافذ کې خبره نوره پکې نشته، نور مسله خلاصه ده. دې وخت کې چې کله دا خط راورسېدو، نو حضرت علي کرم الله وجهه خو د دې طرفدار و، د اول نه، او د لیدل چې څنګه کېدای شي د خلک چې قاتلین د دې باندې قصاص نافذ شي، دې دپاره ترتیبات جوړ، خو هېڅ داسې لاره نه برابرېدله، ځکه 3,000 کسان د دې خلکو تر شا ولاړ وو چې موږ ویل چې موږ قاتلینو ټول. دا یو غټ مشکل په هغې وخت همدغه و چې ټولو ځان ته قاتل ویلی، او ټول خو قاتلین نه وو. دا خو واضحه خبره وه چې هغه کومو کسانو په قتل کې برخه او شرکت کړی، هغه هم چاته داسې واضح نه و معلوم چې هغه بالکل څوک شهیدي پې ورکړي، دغه کسانو دا قتل کړی دی. ځکه نو دا یو معما او یو مشکل و د خلکو ته. نو حضرت علي کرم الله پوهېدلو چې دا کار خو اوس ممکن نه دی چې کېږي. نو حضرت علي صاحب ته د حضرت معاویه صاحب ته خطونه تله او راتله، هغه د هغې نه بعد چې کله دی پوه شو چې نور دا هغه نه کېږي، نو ده ورته ولیکل چې ګوره ټول مهاجرین انصار ټول په ما باندې اتفاق کړی، ټولو ښارونه ما سره بیعت کړی، او تم بیعت وکړې. د بیعت نه دې خوا مه کېږه، دا اسلامي اتحاد کې اختلاف او تفرقه مه پیدا کوه. خو حضرت معاویه صاحب په دې باندې ټینګ و چې نه، بس همدا کار دی وشي. اخر حضرت علي صاحب فیصله په دې وکړه چې باید شام ته لاړ شي، د شام په سرحد کې د پوځ سره لاړ شي، دا خبره وکړي ورسره، که نه یې منله بیا به سره ګورو، زور نه به کار اخلو. په دې وخت کې د همدان والي حضرت عبدالله بجلي، د مشهور د بجلي قبیلې ډېر تکړه قوم و دا خلک په هغه کې، نو د دې مشر و حضرت علي صاحب خبر ورولېږلو چې ته همدان ولایت کې ما ته بیعت واخله او بیا راشه. او د دې په خوا کې اشعث بن قیس یو مخور سړی و، د قیس د قبیلې مشر و، د اذربایجان والي و، ده ته یې ولیکل دغلته بیعت واخله او راشه ما ته. دا چې کله راغله، نو دلته دا هغه شروع د شام مسله. نو حضرت عبدالله بن بجلي علي کرم الله وجهه ته ورته ویلې چې علي داسې وکړه، ما ولېږه شام ته، ځکه چې د معاویه سره ما د روابط ښه دي، کېدای شي زه په څه مسایلو باندې قانع کړم او دا مسله بیخي ختم شي. مالک کشتر چې موږ ویلی چې د حضرت عثمان رضی الله عنه په قاتلینو کې په دې بلوا کوونکو فتنهګرو کې شامل و، ده ورته وایي چې دا مه لېږه، ما ولېږه، زه ځم، زه په زور ته نه اخلم. خو خیر عبدالله بن بجلي حضرت علي صاحب چې دا سړی مخور هغه سړی دی، دا پر لیده چې لاړ شي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم مشهور صحابي دی. نو حضرت عبدالله بن بجلي دی لاړل، بن جریر بجلي لاړل هغه ته شام ته، او شام کې دا خبره حضرت معاویه صاحب ته وکړه چې دغه خبره دی چې ښه نه دی. خو حضرت معاویه صاحب ورته ویل چې ګوره دا ټول خلک چې کوم مشران دي دی راوغوښته، هغوی ټول ورته ویلې چې موږ ټول په دې خبره باندې ولاړ یو، تر څو پورې قاتلي نه وي قصاص شي، موږ په هېڅ صورت باید آماده نه یو. نو حضرت عبدالله بن بجلي چې دا د ټولو خلکو هغه ولید د مشرانو، هغوی چې دا یو خبره باندې اتفاق، بس بیرته راغی حضرت معاویه حضرت علي کرم الله ته ویل چې خبره خو دغسې ده، هغه خلک یوازې د معاویه خبره نه ده، بلکې ټول خلک چې کوم یو دي د شام، دا ټول باندې یو خبره ولاړ دي چې موږ بیعت نه کوو تر څو چې دا قصاص مسله نه عملي شوي. نو دې وخت کې مالک اشتر هلته بیا ولاړو، نو هغه حضرت علي صاحب ته وویل تا ته ما نه ویلې چې دا سړی مه لېږه، دا خو دغه شغه دی، زه دې لېږلی ما په زور ته نه اخیستو. حضرت عبدالله بن جریر بجلي رضی الله عنه ورته ویل چې ګوره که ته ورغلی وې ته یې ژوندی نه پرېښولې، ځکه ته په قاتلینو کې شامل یې، نو ته خو د دې خبرې وایې چې خبره به حل شي، خبره به حل نه وي، بلکې ته بیا وژلی وې، ته خو لا دې بلې خبرې کوې. یو بل شبیس رباعي په نامه باندې بل څوک و چې 3 ځلې هغه ولېږلو حضرت علي کرم الله حضرت علي ته لېږلی و، خو هغه به هلته چې لاړو دا په اصلي په دې هغه کې شامل و فتنهګرو کې، نو دا به چې لاړ هلته به داسې خبرې وکړې چې د حضرت معاویه صاحب نور هم هغه شو، نو دی هم څو ځلې چې تللی و دی هم داسې کار خراب کړه. بالاخره چې خبره دا شوه چې حضرت طالب بجلي ناکام شو، مالک اشتر ورسره ډېرې سختې خبرې وکړلې، نو چې سختې خبرې وکړلې بس
دی خفه شو چې لاړو قرقیسیه په نامه باندې یو ځای ولته لاړو هلته حضرت معاویه ته د مکمل راپور ولیکلو چې خبره خو دغه د ځای ته ورسېده. هغه ورته ویل چې خبره داسې رسېده راځه ما ته پس راشه. نو دی هم پسې ورغی. دلته د هغه فیصله سره قوي شو. نو د حضرت علي صاحب خپل هغه کسان چې والیان هغه هم هلته لاړل. دې نه بعد حضرت علي صاحب بس لښکر برابر کې. نو لښکر په باره کې مختلف په تاریخونو مختلف روایت لیکلي. 1.5 لکه راغلی، 1.0 راغلی، 90,000 راغلی، 80,000 راغلی، 80,000 راغلی. خو اصلي صحیح روایت چې خلیفه بن خیاط مشهور تاریخ ته مخکې درس کې ویلی وو هغه لیکلي دي چې 50,000 کسان د حضرت علي کرم الله سره برابر شو. او روایت یې وکړه کوفې لاړه مداین ته، د مداین لاړه شام ته. دا اوس الروقه چې کوم یو ده دې ځای ته ورسېده. د دې ځای نه بیا د فرات په سیند باندې تېر شو. اخواته چې د سعودي عربستان کوم هغه د سیفین چې کوم یو منطقه ده دې ته داخل شو. په دې ځای کې بس واړول د فرات د سیند په غاړه باندې دلته تېر شو. اخوان حضرت معاویه صاحب چې کله خبر شو چې حضرت علي کرم الله د کوفې نه حرکت را کړی دی او لښکر ورسره دی 50,000 نو هغه هم کسان نه برابر که 80,000 د لښکر په باره کې مختلف تعداد راغلی. خو صحیح تعداد چې د صحیح اسناد باندې برابر دی هغه 80,000 دی. 80,000 ده او 50,000 ده. دی راغی د فرات سیند غاړه کې چې کوم ځای سیفین کې و حضرت معاویه صاحب مخکې راورسېدلو. هغه کوم قمندان چې د مقدمة الجيش یا د مخکخ لښکر قمندان هغه مخکې راغی د فرات په سیند باندې چې کوم ځای د اوبو اخیستلو ځای و چې خلک اوبه ترې نه راغلي. هلته خو جګ او ټیټې بعض ځایونه داسې چې بیخي سړی ورکته کېدلی نه شي. خو دا کوم ځای چې دوی ونه دلته د اوبو د راخیستلو یعنې لږ منطقه واره وه خلک ورتله اوبه به ترې نه راخیستلې. نو دا ځای ده ونیولو. چې کله ونیولو نو په سبا باندې نن خو دوی راورسته. په سبا باندې د حضرت علي صاحب لښکر راورستو. چې کله لښکر راورسېدلو چې ګوري چې هغه د اوبو د راخیستلو ځای چې کوم یو دی موږ ته ګودر وایو په دې پښتو کې. دا ګودر هغوی نیولی او خلک یې شاوخوا دا ټوله منطقه یې نیولې ده. نو دوی چې ورغله یو روایت دا دی چې هلته سره جنگ وکړ په زور باندې د حضرت علي صاحب کسانو دا ګودر ترې ونیوه. خو اصلي خبره دا ده چې کله چې حضرت علي صاحب خبر شو چې د اوبو ګودر هغوی نیولی دی نو اشعث بن قیس د اذربایجان کوم والي چې و ده ته 2,000 کسان ورکړه. ورته ویل ته لاړ شه. هغه چې لاړلو هغه راسن حضرت معاویه ته ورغی. ورته ویل چې ګوره په اسلام کې په دین کې دا خبره بالکل ناجایزه ده چې څوک د چا وبندي کې. نو ته خو موږ مسلمانان یو آخر خو داسې کول په کار نه چې وکړې. هغه حضرت معاویه ته خبر حضرت معاویه صاحب دستي هغه خپل قمندان ته خبر اسلم اور ورته نامیدلو هغه ته خبر ورغله چې بس وبو چا باندې مو بنده او بخلاص کړه. دا روایت صحیح روایت ده. نو بیا خلاص شول بس خبره خلاص شوله. د هغې نه وروسته د روزانه به دوی یو طرف راته و. دا نو د 20 کال د ذوالحجې میاشت و. 20 کال 14 کال وبخئ د 14 کال باندې حضرت علي کرم الله وجهه د جمل جنګ وشو. د هغې نه وروسته دلته راغلو د جمل جنګ نه بعد دوی هغه ته راغله شام ته. نو دا 14 کال د ذوالحجې میاشت وه چې دواړه صفونه دلته هغوی خو هلته ودرېد دوی دلته ودرېده. نو روزانه به یو ګروپ راتلو هلته به جنګ سار نه به سم هغه به سره وکړه ځانونه به ستړي هغه به خپل ته راړو دوی به دلته بیا به کله مازدیګر راوته اساطیري غوندې لکه سړی چې کبډي کوي داسې راتله به ټس وخپ او دا بیا هغوی ته تلل دوی ته تلل. تقریبا ویلې چې ځینې تاریخونه لیکي چې تر 90 پورې جنګونه وشول. یعنې 90 ورځې داسې جنګونه روزانه به کېده. بس خلک به راتله لکه پهلوان جنګي به کېده بېرته به تله. اخر د محرم میاشت راغله. د محرم میاشت راغله نو په دې وخت کې حضرت علي کرم الله وجهه هغه وکړه چې په کار دا ده چې همدغه میاشت د محرم نه موږ استفاده وکړو او صلح وشي. د صلح دپاره خبرې شروع شوې. مختلف تله راتله خطونه او دا شیان تله. خو خبره دا وه چې دواړه طرفونه په خپل خبره کلک وه. حضرت علي صاحب په خپله خبره کلک و چې ته بیعت وکړه بیا به وروسته د قصاص خبره کوو. حضرت معاویه صاحب هم په دې خبره کلک و چې بس دا په کار دی چې ته اول قصاص وکړه او بیا به دا کوې. بس په دې خپله خبره دواړه کلک و. تر اخره پورې دې خبرې نه حتی ډېر زیات صحابه کرام او نور خلک راغله هغې وکړه. خو دواړه د خپل موقف نه په هېڅ صورت نه تېرېده چې نه تېرېدل. اخر د محرم میاشت تېره شوله چې کله تېره شوه د سفر میاشت چې کله راتلله نو سبا سفر وه. نن دواړو طرفونو حضرت معاویه او حضرت علي کرم الله خپل لښکرې برابر کړې چې بس صلح نتیجې ته نه رسېږي. او د نه نتیجې رسېدلو یو خبره مستند روایت باندې دا ده چې دا خبرې ټولې د عبدالله بن سبا کوم کسان چې وو او دا فتنه کوونکي فسادګر چې کوم یو ځکه اصلي خو د دوی د قصاص مسله مطرح وه. نو دوی په هېڅ صورت هم نه غوښتل چې صلح وشي ځکه د صلح کېدل او د دوی مرګ و بس خلاص. نو ځکه دوی کوشش کولو
هر خبره به چې راتله هغه به دوی سبوتاژ کوله، هغه به خرابوله. نو ځکه صلح ونه شوه. یعنې اصلي خبره تقریبا همدا. بل دا دواړه په خپل موقف باندې ثابت وو. دې نه بعد چې کله د سفر سبا د سفر اول وو، نو د سې شنبې ورځ وه چې حضرت علي صاحب او حضرت معاویه صاحب دواړو پوځونه برابر کړل. د چهارشنبې نو اول د سفر و محرم ختم شو. نو سبا دواړه لښکرې میدان ته ووتې. چې میدان ته ووتې بس میمنه او میسره او قلب دا ټول مخکې وروسته ګروپونه شروع شو او جنګ شروع شو. جنګ ښه په درز کې شروع شو. تقریبا دا ورځ تر ماښام مانځه پنبې شپه راغله. د پنجشنبې شپه ورځې ښه جنګ وشو. په دې جنګ کې یو ځل د حضرت علي صاحب کسان مخکې شو، یو ځای پورې لاړه چې لاړه اخوانه د شام خلکو حمله شروع کړه. دوی را په شا کړه تر تقریبا ډېر نږدې ځای ته راورسل، خپل مرکزو پورې را شاته کړه. په دې وخت کې عمار بن یاسر او هاشم بن عتبه هغه دی چې د قادسیې په جنګ کې د شام پوځ 2000 کسان ځان سره راوستي. خط تکړه د سعد بن وقاص وراره ډېر جنگي سړی تیر شوی دی. د بیرغ جګ کړی او عمار بن یاسر په دې وخت کې 90 کلن و، 92 کلن و. نو دی ځوړه مو خو نزه په لاس کې او خلک هغه کول جنگ ته. نو دواړو حمله وکړه او وړاندې لاړه. چې کله لاړه د هلته د شام کوم هغه چې په اصطلاح سره لښکرې چې وي هغوی ته ورننوته، خو دونه وړاندې لاړ نه شو. په همدې ماښام باندې چې کوم یو د پنجشنبې ماښام په دې وخت کې حضرت عمار بن یاسر هم شهید شو او هاشم بن عتبه هم شهید شو. دواړه شهیدان شو په دې جنګ کې ولګېدل. د شهادت په باره کې روایتونه دوه دي. یو روایت دا دی چې دا اصلا د شام د پوځونو د خوا نه دوی چې ننوته، نو په نوتو کې بس په دې غشو په دې شیانو ولګېدو، بس پرېوته او دواړه شهیدان شو. خو ځینې سیرت کتابونو دا روایت لیکلی چې د حضرت عمار بن یاسر په باره کې مشهور حدیث و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مسجد نبوي په مدینه کې آبادولو، نو نور خلک به یو خښت او تیږه راوړله، ده به دوه راوړلې. نو چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیدو، نو ورته ویل چې تا دپاره جنت دی، خو تا به یو باغي او یاغي ډله هغه کوي وژني. نو دغه د ویتنګرو په ساتیانو ته دا حدیث معلوم، دا حدیث امام بخاري را نقل کړی. دا حدیث هغوی ته معلوم و چې عمار بن یاسر به د یو باغي ګورو او ډله به مړ کوي. نو دا خلک دوی ته معلوم په همدې خاطر چې اوس دا د حضرت معاویه خبره لږ هغه کې سپکه کړي چې تاسو خو داسې څوک شهید کړئ چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا به یو باغي ډله هغه کوي. نو دوی د انده پسې کوشش کولو چې تر څو پورې دا وژني چې دا ملامتیا ټوله په حضرت معاویه باندې واوړي او موږ د دې قصاص او د دې مسلې نه بچ پاتې شو. نو په همدې خاطر باندې دوی حضرت عمار بن یاسر او هاشم بن عتبه دواړه شهیدان کړل. دا خبر هم د سیرت کتابونو راخسته چې دا اصل دوی کړل، ځکه اصلي فتنهګر خو همدغه خلک د جمل په جنګ کې دا ثابته ټولو تاریخونه لیکلي چې همدې خلکو دا فتنه هغه کړه او هلته هم دا کار و. نو چې کله عمار بن یاسر رضی الله عنه شهید شو، نو په دې وخت کې دا شپه هم همداسې جنګ جاري پاتې شو. د جمعې شپه پنجشنبې ماښام جمعې شپه جنګ وشو، د جمعې تر سهاره پورې حتی جنګ وشو. د جمعې نه بعد چې کله سهار منځونه خلکو وکړه او بیا جنګ شروع شو. په دې جنګ کې اشعث بن قیس هغه څوک چې د آذربایجان والی و، د حضرت علي صاحب په پوځ کې و او مشر سړی و، سردار و. د خپل لور به امام حسن رضی الله عنه ورکړی و، د هغې زوم و. نو داسې یو سړی و، د خپلې قبیلې مشر و. د چې دا د جنګ حالات ولیده چې پنجشنبه هم سخت جنګ وشو، پنجشنبه هم جنګ وشو او نن شپه هم ټوله شپه جنګ وشو. نو چې وایي کته راوایي کته، نو ډېر افسوس وکړ. ډېر افسوس خبره دا ده که دا جنګ همداسې جاري پاتې شي، نو داسې معلومیږي چې د عراق ښځې د پارسیانو ته پاتې او د شام ښځې به رومیانو ته پاتې. او دا خبره چې کله حضرت معاویه رضی الله عنه ته ورسېدله چې داسې اشعث بن قیس داسې مشر سړی و، ټول خلکو پېژندلو، نو هغه ویلې چې همداسې خبره چې اشعث بن قیس کړې بلکل رښتیا ویلې، که دا جنګ همداسې جاري پاتې شي نو زمونږ زنانه به رومیانو ته پاتې او د هغوی عراقیانو زنانه به هغه ته پاتې، فارسیانو ته پاتې. د دې نه بعد اشعث بن قیس چې دا خبره وکړه، نو د حضرت معاویه هم دا خبره خوښه شوه چې دا جنګ نور دوام ورکول نه دي پکار. په دې کې ځینې جعلي خبرې دا راغلې چې عمر بن عاص چې کله شکست خوړلو، نو په دې وخت کې دا قرآن شریفونه جګ شو. دا غلط روایت دا صحیح نه، بلکې اصل دا خبره د اشعث بن قیس دا کوم افسوس چې وکړه، دا خبره چې حضرت معاویه ته ورسېده، هغه هم دا خبره تایید کړه او هغوی قرآن شریفونه راواخیسته، په نیزه کې قرآن شریف جګ کړه چې بس موږ او تاسو ترمنځ به فیصله کوونکی دی. او د ټولو تاریخونو دا خبره لیکلې چې دا
د پنجشنبې د ورځې د سحر نه چې جنگ شروع سبا پورې تر سبا 9-10 بجو پورې داسې دا خلک ټول ستړي وو. او چې کله 10-11 بجو شاوخوا کې چې کله قرآن شریف جګ شو نو بس یو دم ټولو بس ویلی چې بس جنگ بس صلح په کار ده. او چې حکم قرآن شریف نو چاته ضرورت دی، بس جنگ بند شو. چې کله جنگ بند شو نو حضرت معاویه صاحب خبر راولېږلو چې موږ د خوانه یو کس تاسو تعین کې، یو کس به موږ تعین کې، خپل منځونو کې به سره خبره وشي. بس حضرت معاویه د طرف نه عمرو بن عاص رضی الله تعالی عنه چې د مصر فاتح او تکړه قومندان او والي تیر شو، منتظم سره دی شو، او د حضرت علی کرم الله وجهه خوانه ابو موسی اشعري تعین شول. او په دې بس جنگ بند شو. چې جنگ بند شو دا خو د سفر د میاشتې 3 تاریخ و، اول تاریخ چهارشنبه، بیا دریم تاریخ. نو په دې باندې جنگ بندي وشو. بس دواړه خپل خیمو ته لاړل، بس خبرې مذاکرات روانو. هغه وکړه تقریبا 14 مادې په دې باره کې ولې دا به ټول شیان مکمل ولیکل شو. د هغې نه وروسته په 14 تاریخ د سفر بس خلک راغله، تقریبا د هر خوا نه تقریبا غټ مشهور کسان چې څومره و دا ټول راغله. په دې باندې دسخطونه وکړه، 2 کسان یې تعین کړه، عمرو بن عاص او ابو موسی اشعري، چې دا به 6 میاشتې وخت لري. د رمضان په میاشت کې دومتو جندل چې د شام په سرحد کې دی، په دې ځای کې به دوی راځي او 400 کسان به د دواړو طرفونو سره، دې طرف هم 400 راځي، 400 دې نه راځي. نور مشران چې څومره صحابه کرام دا به راغوښتل کېږي. هلته به د حکمین خپله فیصله وړاندې کېږي او دې فیصلې په اساس چې څه فیصله وکړه هماغه به صحیح. بس خبره لاړل دلته حضرت معاویه رضی الله عنه چې کوم یو د خپل پوځ سره بس روان شو، هغه ته ورسېدلو، شام ته ورسېدو. هغه خو خپل پوځ ټول متحد او متفق و، خو د حضرت علی کرم الله په پوځ کې خو دا کوم فتنهګر خلک چې دا دلته موجود و. بس دوی یو دم غوا شروع کړه چې حضرت علی خو ډېر بد کار وکړ چې هغه ومنلو. حکمین خو د الله نه غیر، لا حکم الا الله، بغیر د الله نه بل څه حکم نه چلیږي. بس دا غوا شروع کړه، یو بل متولو هتا خبر یو بد او هتا لاسونه به سره واچول. چا ویل چې موسی اشعري ستتنول، بل سره به تین کړه، چا ویل چې د غلطي کړه، چا چې غلط کړ. بس دا خبره روانه و چې کله کوفې ته رسیدل د خلکو په لارو کې سره لاسونه واچول، جامې سره وشکولې چې تا غلطي دا تا غلطي ویل، هغه غلطي هغه دا غلطي، څوک وایي دا محسوب دي. په دې کې 2 ډلې را پیدا شوې، غټې عمده ډلې. یو ډله هغه ډله و چې خوارجو په نامه یادېدل، چې هغوی دا ویلې چې څوک ګناه وکړي دا کافر دی، دا د ګناه کبیره ګناه خپل کفر دی. بس چې څوک کبیره ګناه وکړه بس دا کافر شو، نور دا غنښت بخلو گنجائش دا نشته. دا عقیده و. او حضرت علی صاحب چې دا ګناهګار دی، حضرت معاویه صاحب چې دام ګناهګار دی، چې دوی د حکمانو فیصله ومنه. او دا څوک چې حکمان شي دام ګناهګار دي. دوی سره په هیڅ صورت نه کېناستل پکار دي، معامله ورسره پکار ده. بس موږ به د الله وغه سره کوو. بس کوفې ته چې راورسېد 12,000 کسان بیل شو. او یو هغه قسم پکې لاړو، اشعبیس بن رباعي چې کوم 3 ځلې حضرت علی صاحب دی هغه په حیث باندې لګلې او چې د وفد په حیث باندې چې هلته خبرې وکړي. دغه خلکو اصلي همدغه د عبدالله بن سبا د ډلې خلک وو. نو دا خلکو داسې هغه وکړه، ایسته لاړه. بس کوپیان اوتل حروره پر هم یو ځای، د بخاري حدیث راغلی دی، په حروره کې دوی ځای ونیول، 12,000 کسان لاړل چې بس لا حکم الا الله. هلته د خپل ځان لپاره امام هم تعین کړو، مشر هم تعین کړو، په اصطلاح سره قومندان هم تعین کړه ځان ته خپلو خلکو نه. همدغه خلک چې دا کوم یو په دې فساد د حضرت عثمان رضی په شهادت او په دې مسایلو کې شریک. بس عبدالله بن سبا ګروپ چې کوم یو خپل کار یې ښه پوره وکړ، مسلمانانو په دواړو ځینو کې سره وجنګول، او بیا دغه ډلې ټوله جدا کړه د خوارجو په نامه، هلته جدا شو سره. کله چې حضرت علی کرم الله وجهه هغه ته ورسېدلو کوفې ته، نو په کوفه کې اول ټول هغه خلکو ته ورغی چې کوم په اصطلاح سره په جنګونو کې زخمیان یا شهیدان شوي وو، د هغو کورونو تسلیت ته هغه ته ورغله چې دا خلک شهیدان شو. خلکو ته پوښتنه وکړه چې دا مړي څه شوه؟ چې مړي به جنتیان، ځکه دوی خو په حقیقي معنا باندې د الله پاک د رضا په خاطر او د اسلامي امت د اتحاد په خاطر باندې جنګونه کړي دي. هغوی مړي جنتیان دي، موږ مړي هم جنتیان دي، ځکه دا مسله اجتهادي وه، اختلاف خبره او دا راپېښه شو، بس دواړه طرفه هغه شو. نو بس هلته چې کله هغه شو
ورغلی دې نه چې وزګارېده نو په دې وخت کې په حروره کې خلک ټول جمع شوي وو. عبدالله بن عباس حضرت علي کرم الله وجهه ورولېږلو چې ته لاړ شه عباس دوی سره مناظره وکړه، دا خلک قانع کړه پوه کړه چې دا ستاسو خبره چې دا دروغ ده، دا خبره ښه نه ده. حضرت عباس هلته ورغی، څه وخت چې تېر شو حضرت علي کرم الله هم ورغی همالته حرورې ته چې د خلکو سره خپله کښېني، خپله ورسره خبره وکړي، مسله به تر اسانه حل کړي، بس ضرورت د هغه ته نشته دی. نو هلته چې ورغله هغوی اعتراض غټه خبره دا چې دا حکمین چې کوم یو دي، حکم خو غیر دی، الله نه دی، بل چا حکم په دنیا کې نه چلیږي، نو تاسو ولې د بل چا حکم ومنل؟ دا هم غلطي وکړه، دا هم کفر وکړه، ځکه کبیره ګناه ده او کبیره ګناه کفر دی، بس تاسو توبه وباسئ. حضرت علي ته ویل ته کافر شوی، ته چې کافر شوی ته توبه وباسه، که ته توبه وباسې موږ درسره یو ځای کوو. هغه ورته چې خدای هم غرق کړه د ټولو نه اول مسلمانانو کې زه یم، د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ژوند تېر کړی دی، هغه خپلوان یم او د هغه په لاس مې بیعت کړی دی، بیا د هغه په تشهید و تکفین کې دا ټول هغه کوم احادیث او روایت چې ما په باره کې د ټول ورته هغه کړه ګوره چې دا خبره مه کوئ. هغه ورته وایي چې دا ټول خبرې تا صحیح دي، ته تر اوسه صحیح وې، اوس غلط شوې، اوس غلط شي، اوس د کفر کار دی وکړه، نو اوس علنن اعلان وکړه ټول خلکو ته وایي زه کافر شوم او اوس مې د کفر نه توبه وایسته، اوس مسلمان شوم، نه موږ بیا دا خبره د سر منو که داسې یو هغه کوي توبه وباسي چې دا ټول خلکو په مخ کې وباسي، داسې نه چې موږ ته پټه وباسي، پټه پټه خبره موږ نه منو، بس دا کار وکړه. نو هغه ورته وایي چې زه څنګه کافر شوی نه یم، زه څنګه هغه وباسم. او بل دا دی چې تاسو دا عقیده لرئ چې څوک ګناه کبیره وکړي نو هغه نه بخښل کېږي. نو قرآن عظیم شان کې خو یو ځای نه څو ځای متعدد ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. الله پاک د شرک نه غیر نور ګناهونه معافوي چې چاته اراده وشي او هغه وشي. بلکې د بخاري حدیث په دې باره کې موږ مخکې بیان کړی په سیرت کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله معراج ته لاړ نو الله پاک د سدرۃ المنتهی نه اخواته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته څلور خبرې وکړې، یو د لمانځه خبره وه، یو د هغه دوه آیاتونه د سورې بقره اخر چې څوک ولولي، بله خبره پکې دا وه چې هر چا د نیکۍ نیت وکړو هغه ته به یوه حسنه او حسنه په 10 چنده ده، او چا چې عمل پرې وکړو نو الله پاک په اختیار کې څومره د اخلاص همغونه ورکوي، او چا چې د بدۍ نیت وکړي نو هغه ته به الله پاک او دا بدي ونه کړه نو یو نیکي ورته د دغه نیت د پرېښودلو په مقابل کې ورکوي، او که چا بدي وکړه نو صرف یو چند جزا به ګوري. دې معنا څه ده چې که چېرته داسې وی چې سړی کافر کېدی خو خبره خلاصه وه نو یو چند او نیم چند او دا لا پکې څه خو بس کافر بس دوزخ ته وځي، هلته خو صریح هغه دی. نو دې خو هغه چې قرآن عظیم شان کې راځي چې که تاسو کې څوک ګناه وکړي غلطي وکړي نو هغه د استغفار وکړي، بیا چې بخاري او مسلم کې متفق علیه حدیث دی چې هر څوک د الله عز وجل د نصف اللیل الاخر کې نزله الی سماء الدنیا د دنیا هغه ته اسمان ته راځي او درې اوازونه کوي، څوک دعا کوونکی شته چې زه دعا قبوله کوم، او څوک غوښتونکی شته چې زه غوښتنه قبوله کوم، او څوک استغفار کوونکی شته چې استغفار وکړي چې هغه ته وکړم. دې معنا څه ده؟ دې معنا څه ده چې څا ګناه کړي نو هغه ته زه بخشش کوم. نو دې معنا هم دا شوه چې دا ګناهونه چې خلکو کړي چې الله په خپله هره شپه راکړي، هره شپه بلا نه هغه داسې نه ده چې یوازې په رمضان کې بلکې ټول کال کې دا د نصف آخر نصف اللیل کې هغه کېږي او دا اواز خپله کوي. نو دې معنا څه شو؟ دا دلایل ورته وویلې. او بل دا دی چې تاسو وایي چې غیر الله پاک نه بل څوک حکم مقررول زموږ په شریعت کې سوچه نشته. نو تاسو خو عجیب خلک یې. په قرآن شان کې په سوره نساء کې دا ویل شوي دي ګوره چې که چېرته د خاوند او د ښځې په منځ کې اختلاف پیدا شو، چې اختلاف پیدا شو نو فبعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها. نو یو حکم یو درېمګړی دی، یو طرف نشي بل درېمګړی دی بل طرف نشي، او د مسله کې د فیصله وکړي. نو دا چې الله پاک د ښځې او د هغه ترمنځ په دې وړه مسله کې د حکم هغه کړي او خپل ویلي دي چې تاسو حکم مقرر کړئ، نو دا خبره ولې شوې؟ نو که غلط کار بیا ورته وایي چې په سوره المائده کې د آیات دی چې که چېرته یو څوک ښکار وکړي په هغه کې په حرم کې یا په بیرون هغه کې نو بیا به 2 کسان دې مقرر کړي چې عادلانی حکمان عادلانی، نو هغوی به راشي کې بني هغوی به فیصله وکړي چې دغه څاروی دغه ځناور چې وژل شوی دی دومره تاوان دی مزدونه تاوان دی ورکړي. نو دلته ولې الله عز وجل دا خبره کړې ده؟ نو د دې نه معلومیږي چې تاسو خبرې چې کومې دا په اسې وچ یو هغه باندې ولاړ دي، په بس یو خبره مورد لا حکم الا الله، نورې په دې نه پوهېږي چاته. نو حضرت علي کرم الله وجهه چې دا خبره په ذات کې صحیح ده لا حکم الا الله، خو د دې نه تر شا دوی مطلب غلط اخلي. خبره صحیح خبره ده
خو مطلب چې ده مطلب ته باطل ده. نو ځکه وایي چې کلمة الحق یریده بالباطل، دوی دا خبره صحیح کوي، دا خبره صحیح خبره ده، خو یریده بالباطل دې تر شا اراده د باطل لري، دغه شی باطل شکل باندې استعمالي. لکه عبدالله بن سبا چې عقیده راوسته چې تاسو د عیسی علیه السلام په باره کې دا عقیده لرئ چې دا د اسمان نه نازلېږي بیا به راځي، او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه تر بهتر دی درجې اوچته ده، او دا د نبي آخر زمان دی، او د ټول انبیا علیه السلام نه د هغه په خاطر باندې تعهد اخیستل شوی، هغه به څنګه نه راکوي، زه به خامخا راکوي. دغه شی کلمة الحق یرید بالباطل، خبره صحیح خو د دوی اراده د دې صحیح خبرې نه شي باطلې. نو د خوارجو خبره هم همدغه شی وه چې دا خبره شي. نو بیا حضرت علي صاحب خپله ورغی همالته ورسره کېناستو، دا دلایل سره حضرت عباس هم ورته ویل، دم ورته ویل، بیا ورته ویل چې ګورئ تاسو خو ما سره په دې ټول هغه کې شریک وئ، د اول نه را سره په ټولو مسایلو کې ولاړ وئ. نو په دې وخت کې حرقوس بن زهیر په نامه باندې دا نه د دوی هغه سړی و چې د حضرت عثمان په قاتلینو او په بلوا کوونکو کې شامل و، د بصرې نه راغلی او دا د حکام بن جبله ملګری و. مخکې مونږ ویلې چې کله په جمل جنگ نه مخکې چې هغه جبله بن حکام بن جبله حمله وکړله په حضرت زبیر او حضرت طلحه رضی باندې، نو هلته حکام ووژلی شو د نورو ټول 80 کسانو سره، صرف یو کس په دې ځای کې په منډه خلاص شو، هغه د حرقوس بن زهیر و. دا خلاص شو. دا چې کله خلاص شو نو د حضرت علي صاحب ته ورته ویلی په دې ورځای کې دا هو دلته د همغه د عبدالله بن سبا د ګروپ سړی و، خو دلته د خوارجو سره ورسېدو، ځکه اصلي فتنه خو همدوی جوړوله په هر ځای کې. نو ده ورته ویل چې ګوره علي، ما تا ته دا خبره وکړله چې کله ته شام ته تلې، چې شام ته تلې ما درته ویلې چې ګوره داسې وکړئ په دې شام باندې د خبرې د صلح ملح دا ټولې خبرې پرېږدئ، د عبدالله بن بجري او پلانکې دا ملګئ او په وچکشي وکړئ، یو دم حمله پرې وکړئ، بس ایسته ختم کړئ، دا خبره ختم، دا باغیان دي، دا تاغیان دي، دا دی او دا دی. نو تا ته دا خبره ما وکړله او په هغې وخت کې ما درته ویلی چې مونږ در سره په دې یو شرط باندې ځو چې په دغه مسله کې مونږ سره هغه وکړي. نو تا دا خبره ونه منله، چې ودې نه منله، نو اوس څنګه دا خبره منې چې مونږ هغه کوو؟ نو بس دې نه خبره خرابه شوه، چې کله خبره خرابه شوه بس دوی هغه کړه پرېښود. حضرت علي صاحب ورته ویل چې ګورئ داسې خبرې مه کوئ، تاسو راځئ مونږ سره شئ، اوس خو مونږ تعهد کړی دی. نو دې حرقوس خبره ډېره دا وه چې ته دا کوم فیصله د حکامیانو چې تا کړې دا لرې که، دا ختمه که، دا ختمه که، مونږ بالکل در سره ودرېږو، چې ودرېږو در سره، نو بس ضرور څه دی. هغه ورته چې ګوره مونږ تعهد کړی، مونږ مشهورو کسانو امضاګانې او دستخطونه کړي، او چې کله ثالث مقرر شي په شریعت کې دا هیڅ جواز نه لري چې د ثالث د مقررېدو سره د سړی جنګ شروع کړي. نو موږ خدای ته 6 میاشتې ورکړي، بیا هم لیکل کړی، بیا هم امضاګانې به کړي، یوازې ما نه ده کړې، د امام حسن امام حسین د خلکو ټولو کړي، دا نورو مشرانو ټولو پکې کړي. نو څنګه زه دې نه وګرځم؟ دا خو هېڅ امکان نه لري چې دا خبره وشي. خو تاسو داسې وکړئ چې دا مسله زه به درته وایم، 6 میاشتې وخت موږ دې خلکو ته ورکړی، رمضان میاشتې پورې. نو دونه خو صبر وکړي ظالمانو، خو د رمضان پورې خو ګورئ چې رمضان کې دا څه فیصله کړي، چې څه فیصله وشي بیا به خبره کوو. نو تاسو ولې دا دونه وخت ما وکړو، دا 6 میاشتې نور هم ګورئ چې فیصله که چېرته فیصله د قرآن او د حدیث مطابق وه مونږ یې منو، که چېرته د قرآن او د حدیث مخالف وه بس زه او ته به ټول بیا شریکه نه منو. بس دا خلک په دې قانع شو، چې قانع شو ویل چې صحیح ده. بس خلک تقریبا ټول وړو راوکو چې دراوکو چې بس دا خبره دی د دې خلکو بس پاتې شو، ټولو دا خبره ومنله چې صحیح ده. 6 میاشتې که مونږ دلته وو، که مونږ کوفه کې وو، خو بس مخالفت نور نه کوو، بس خبره خلاصه شوه، ستا امارت ستا هر څه منو، خو چې د هغې نه وروسته بیا ته خبره خرابه نه کړې. نو 6 میاشتې پوره شوې، د رمضان میاشت راغله، نو 400 کسان حضرت علي کرم الله وجهه حضرت عباس عبدالله بن عباس په مشرۍ باندې هلته ولېږل، او اخوانه حضرت معاویه هم 400 کسان راولېږل دی، حضرت عمر بن عاص سره او ابو موسی اشعري ته دوی نماینده و، دا هم لاړه. دومتو جندل ته نږدې چې کله ازرح په نامه باندې کتابونو لیکلي ټولو تاریخونو، ازرح په نامه چې دومتو جندل ته نږدې و، دلته چې کله ورسېده نو 400 کسان د حضرت معاویه نه راغلي وو، 400 کسان د حضرت علي کرم الله نه راغلي وو. هلته بس خیمې ودرولې، هماغه ځای کې واړول. د مکې
درې معظمین عبدالله بن عمر، عبدالله بن زبیر، نور کسان مشهور صحابه کرام چې دا ټول راغلي وو چې دلته فیصله کېږي چې موږ حضرت مغیره بن شعبه دا ټول راغله کېناست هغه شول. نو مخکې د دې نه چې دا خبره وشي فیصله اعلان شي، نو مغیره بن شعبه ویلې چې ما ته څه د وصیت نه ښکارېږي، زه یو ځل د دې هغه سره ګورم دواړو کسانو سره چې دوی څه وایي چې دا کوم یو حکمین مقرر شوي. نو حضرت ابو موسی اشعري ته ورغله، ورته وایي چې څه خبره ده؟ هغه ویلې چې بس خبره مونږ سره هغه کړې ده، خو داسې اتفاق ته تر اوسه نه یو رسېدلی چې به کوم سړي باندې اتفاق وشي. هغه د حضرت معاویه باندې کلک دی او زه حضرت علي باندې کلک یم او د دواړه نو چې هماغه زړه خبرې نو څنګه به کېدای شي. په دې خاطر باندې خبره بیا د عمرو بن عاص ته ورغی. عمرو بن عاص ورته ویلې چې معاویه چې کومه دی برحق دی او باید همدا شي، د هغه خبره دا وه. نو خبره درته معلومه شوه. مغیره بن شعبه لاړو خلکو ته ورته ویل چې خبره خو خرابه ده، پته نه لګي څه به کېږي. نو وروسته دلته ځینې روایات راغلي، ګوره عام تاریخونو دا خبره عامو تقریبا دا خبره لیکلې ده چې ابو موسی او اشعري رضی الله عنه او عمرو بن عاص دواړو سره خبره وکړه او چې کله خبره فیصله په دې شوله چې دواړه به لرې کوو، دا به هم لرې کوو، دا به هم لرې کوو او بس درېیم شورا ته به هغه سپارو، واک سپارو چې هغوی څه فیصله وکړه هماغه فیصله به کوي. نو ویلې دا خبر عام راغلی. ما درته ویلې چې بیا نو په دې وخت کې ابو موسی اشعري چې کله فیصله اعلانېدله نو عمرو بن عاص ورته ما نه مشر او ته وړاندې شه، ته فیصله اعلان کړه، بیا صحیح شوه. نو چې کله ابو موسی اشعري ودرېدو منبر باندې وویل چې مونږ ډېر فکر او سوچ وکړ او دې نتیجې ته ورسېدو چې دواړه باید لرې شي او خلک د سره یو نوی امیر مقرر کړي. بس دې راکېوتو. وایي چې عمرو بن عاص بیا جګ شو، ورته وایي چې ګوره تاسو دې ابو موسی اشعري خبره واورېدله چې د خپل ملګری منفق کړي او لرې کړي او زه په دې باره کې موافق یم چې همداسې باید وشي، دی لرې شي، خو زه خپل ملګری نه لرې کوم او زما ملګری به په ځای وي. دغه خبره چې کوم یو تاریخونو ټولې لیکلې دا خبره صحیح نه ده. دا د صحابه کرامو د شان سره او د صحیح روایاتو سره بالکل مخالفت، بلکې دوی خبره داسې کړې وه. اصلي خبره دا وه چې هغه حقیقي خبره کوم یو د هغه دا ده چې دوی دواړو دا فیصله وکړله چې ځکه ابو موسی اشعري په حضرت علي صاحب باندې هغه و چې د په موجودیت کې بل څوک څنګه مخکې کومږه، ځکه چې دی د مستحق دی او خلکو ورسره په خلافت باندې بیعت هم کړی دی او هغه په دې خبره ټینګ و چې نه حضرت معاویه صاحب هغه مستحق دی او د ولی دی او دا دی. دې خبره باندې نو فیصله په همدې وشوله. د دواړو فیصله په دې شی وه چې بس خپله شورا دې فیصله وکړي. شورا چې څه فیصله وکړه هماغه صحیح ده. نو ځکه دا خبره وشوله چې نو شورا ته حضرت موسی اشعري چې کومه فیصله وړاندې کړه هغه همدا وه چې مونږ خو نتیجې ته ونه رسېدو، دواړه موافق نه شو، متحد نشو، نو دا خلک د خپل شورا دی په دې باره کې تصمیم ونیسي. اصل خبره دا دین اخوا دا خبره چې عمرو بن عاص دا خبر کړی دا صحیح روایت باندې ثابت نه ده، ګرچې ډېرو تاریخونو غوی لیکلې، خو دا ټول اسناد چې کوم دي دا یو نه یو ځای کې مشکل لري. اصل فیصله دا و چې خپل شورا دې فیصله وکړي، که دې دواړو کې هر یو ته یې هماغه دې وکړي. مونږ هغه ته ونه رسېدو، موافقې ته ونه رسېدو، بس خبره په دې باندې شوه. نه دا شوي دي چې حضرت عمرو بن عاص ویلي چې د خپل ملګری منفق کړي، زه منفق کوم او زما ملګری په ځای، دا خبره نه وه. خو یو خبره دلته وشوه چې دلته دا داسې ثابته شوه چې لکه دا اختلاف راغی چې دا کوم چې حضرت علي کرم الله خلکو بیعت ورسره کړی و هغه کړی و، د په باره کې هم دا خبره دا تقریبا دې نه داسې هغه شوه چې دا سړی هم که شورا وغواړي نو لرې کولی شي او د هغه په باره کې هم که شورا وغواړي نو هغه امیر کولی شي. داسې یو خبره پوه شوه. نو دې نه بعد چې دا کوم خلک چې 400 راغلي وو چې کله شام ته ورسېده نو په شام کې اعلان وکړ چې بس امیر معاویه چې دی دا هغه دی، دا امیر المؤمنین دی، خلیفة المسلمین دی. استه خلک ورسره بیعت وکړه، ورسره ودرېد. چې کله ورسره ودرېده بس دلته خبره بیخي خرابه شوه. حضرت علي کرم الله ته چې خبر راغی چې خبره خو دغه شوه، مسله شورا ته وړاندې شوه او شورا خو مخکې صحابه کرامو تیار بیعت هر څه کړی. حضرت علي ویلي چې دا خو د قرآن او د حدیث موافقه فیصله نه ده. دوی په کوم دلایلو باندې دا خبره کوي چې مونږ هغه دې دواړه دې لرې شي او په ځای دې بل څوک دا کله دا خبره شوی اتفاق به دې خبره کله شوی او دا د کوم شرعي سند په اساس باندې دلیل په حساب باندې دا فیصله شوې ده. بس دا خبره هم داسې غش شوه چې غش شوه. دلته په کوفه کې خلک راټول کړه، ټول دا کوم چې هغه د خوارجو دام راټول کړه، ورته ویل چې اوس نو جنګ کوو. نو دلته خوارج ورته ویل چې ښه یو ځل خو دې هلته جنګ بند کړې، هغې ځای کې د غلطي وکړله. بیا چې موږ درته ویلې چې ګوره دا ثالثي او د حاکمیت مه منه، ته د دوی په خلاف ودرې، موږ ټول
در سره یو ځای کېږي او جنګ ته ځو. هلته دې موږ ته ویلې چې نه جنګ زه نه کوم، و چې تا په خپله هغه شو ته اوس دا جنګ کې مسیح دا پیرنو سم روان شو لاړه هرورې ته. هرورې کې څه هغه وخت تېر کې او دا شاوخوا په کوپا او دې ځایونو کې چې دوی کوم ملګري وو تیار مخکیني هغه ته هم خبر ورغله چې بس راوځئ او بس ځو هغه ته تنه جدا کېږو. دوی سره نور اوسېدل موږ ته په کار نه دي. نو هرورې ته چې کله ورسېده هلته دا فیصله سره وکړه چې بس دلته موږ او تاسو اوسېدل ښه نه دي، ځکه دا د کوفې سره نږدې ده، دا خو دارالخلافه ده، دلته موږ باندې کېدای شي عملیات وکړي جنګ وکړي را باندې. نو دې نه ښه خبره ده چې موږ لاړ شو مداین ته. نو خپله عبدالله بن سبا هم زړه همداسې و چې مداین ته ځو، مداین مرکز دی، په دې کې به ځای نه سو، بدلته به اوسېږو. نو چې کله دوی مداین ته ورسېده مداین کې بیا خپل پروګرامونه هلته بیا افشا کړ. همدغه مداین ته چې دوی کله ورسېده نو په دې ځای کې عبدالله بن سبا دا عقیده نه وي راویستله مداین کې چې حضرت علي کرم الله وجهه هغه نه دی بلکې خدای دی. دا د خاص د عبدالله بن سبا د خلکو عقیده وه. نور خوارج خو دی هغه سره جنګ باندې اخته شو، خو ده دا ویلی چې ده خو اصلي غوښتل چې په اسلام په شریعت کې او په دې هغه کې د خلکو په عقایدو کې داسې تغییرات راولي چې سوچه د اسلام سره 1% هم برابر نه وي او بلکې په کفر او بېدینۍ باندې ولاړي، په شرک باندې ولاړي. نو دا خبره راوسته چې علي خو هغه دی خدای دی. د اهل تشیع په خپلو کتابونو کې او په موږ په تاریخونو کې دا خبره راغلې ده چې حضرت علي کرم الله وجهه د خلک راوغوښتل، همدغه خلکو چې دا ډېر خلک وو چې حضرت علي سي خدای دی. نو راوغوښته ورته ویل چې ګوره تاسو خو ماته لږ وګورئ، زه څوک یم، تاسو په شان خوراک خورم، تاسو په شان ګرځم، ودونه کوم، دا زندګي چې تاسو کوئ دا ټول بشري صفات په ما کې شته دی. نو څنګه تاسو دا خبر وایئ؟ نه ته الهي او دا یو هغه دی چې خلک ټینګ شو. حضرت علي کرم الله بس فیصله پرې وکړه چې دا ټول وسوځوئ دا خبیثان. دا څنګه عقیده انسان ته څنګه د عقیده کوي او بیا د سره مخامخ ناست دی داسې سړی خو هم چې شاته وی یا بل ځای کې وی یا مړ وی نو تاسو ویل چې روح دی پلانکی دی او دا ده. اوس خو زه در سره مخامخ ناست یم. نو چې کله فیصله وکړي چې دا وسوځوئ نو بس ټولو چغې کړې چې تر اوسه خو موږ لا شک وو چې ته خدای یې، خو اوس هم دا شک هم ووته ځکه دا په اور سوځول صرف دی الله وظیفه ده. نو ته الهي یې خدای یې څنګه دا کار کوي؟ حضرت علي صاحب دې بدبختو ته ګوره موږ څه په خاطر راکړو بس دا خلک یې وسوځول. یو روایت دا دی چې عبدالله بن سبا په دې سوځونکو خلکو شامل وسوځېدو. بل روایت دا دی تقریبا دا صحیح دی چې حضرت علي صاحب دا سړی بیخي د مداین نه وشړلو او دا نور خلک یې وسوځول باقاعده، خو دا سړی وشړلو چې وشړل بیا د دې نه وروسته د درک ونه لګي، د خپل کار وکړي، مسلمانانو سره وجنګول، بې اتفاقي پیدا کړه، په عقایدو کې تغییر راوستو، حتی د قرآن په تفسیر کې د شیشان نه وایسته چې هغه د دوی دغه همدغه سلسله همداسې د سبایانو دا فتنهګیري همداسې ورو تر ننه پورې په دنیا کې موجوده. ځینې خلک شته چې حضرت علي کرم الله وجهه خدای بولي، ځینې د خدای زوی بولي، ځینې پیغمبر بولي، ځینې د پیغمبر نه پسې جګ بولي. ما درته ویلي چې موږ دا خلک همدا وایي چې موږ د امامانو درجه د پیغمبران نه جګه ده. دا خپل خمیني په خپل کتاب اسلامي حکومت اسلامي په نامه یادېږي په دې کې لیکلي دي، او بلکې ما په خپلو غوږونو د دوی نه اورېدلي، دوی د علماو نه ګوره داسې نه چې عادي خلکو نه چې هیڅوک په انسانانو کې جنت ته نشي داخله ده ته څو چې د حضرت علي کرم الله ورقه ورسره نه وي. خو چاته نه پوښتنه وکړه چې انبیا علیه السلام څنګه هغه وی چې انبیا خو څه کوي، خاتم الانبیا هم د علي کرم الله د هغه نه علیه السلام د اجازې نه غیر جنت ته نشي داخل دی. نو تاسو داسې فکر وکړئ چې یو سړی داسې عقیده ولري چې هیڅ انسان د حضرت علي کرم الله د ورقې نه غیر نشي داخلېدلی، او خاتم الانبیا چې دا ټول دنیا کې د ټولو مخلوقاتو سردار او افضل انسان دی، هغه هم د اجازې نه غیر نه کوي. نو بیا خو معنا دا شو چې بس خدای هم دا دی، نو اصلي معنی دا دی دوی عقید دغه شیان ټول د همغه فتنې نه به روته پسې روته په سلګونو باندې طبقې روتې. یوازې اهل تشیع چې د څو اویا فرقې دا اوس موجودې دي، اسماعیلي او باطني او جعفري او پلانکي دا ټولې طبقې راوتلې. دا وجه همدغه ده چې دې بدبخته عبدالله بن سبا داسې شیان راوایسته چې هغه د خلکو عقیده خراب کړه. خلک وایي چې بس موږ په کتاب کې دا خبره راغلې ده، موږ ځینې خلک هم وایي چې تاریخ داسې لیکلي کنه چې امیه داسې وکړه. دا ټول په همدې دی چې معاویه رضی الله عنه اصلا د خلافت دعوه لرله، خلافت یې غوښته ځکه دا ټول جنجالونه یې غوښتي وو. عبدالله بن زبیر دا ټوله کیسه دې ته جوړه کړه چې دی باید خلیفه شي، ځکه شپږو کسانو کې یو د حضرت زبیر هم دا غوښته. نو دا خبرې او ویلې تاریخونه لیکي، نو تاریخونه او کتابونه خو دا ګډوډي ځکه لیکي چې ګډوډ خلک هلته موجود وو. دوی باقاعده تاسو د جرح و تعدیل د علماو کتابونه چې وګورئ هلته به تاسو ته
پته ولګي چې په دې فساد کوونکو کې داسې خلک او چې ځان احادیث جوړ کړه، حتی په زرګونو احادیث جعلي جوړ کړه په دغه د سیاسي اختلافاتو په خاطر باندې. څوک چې د حضرت علي صاحب سره افراطي خلک موجود، هغوی د حضرت معاویه په خلاف باندې احادیث جوړول جعلي دا موضوعي حدیث چې ورته وي خو دغه خبره ده، او هغوی به د دوی په خلاف باندې بیا حدیث جوړول چې ما داسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اورېدلي چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، او دا به د سره هېڅ نه و، دې ته وایي موضوعي حدیث. دا یو فتنه وه چې د دې نه وروسته د دې خلکو په منځ کې پیدا شوله. نو د دې نه وروسته چې کله حضرت علي کرم الله وجهه د حکمانو مسله دې ته راغله چې شورا دې فیصله وکړي، حضرت علي صاحب دوباره بیا خلک راجم کړه چې باید موږ د شام په خلاف باندې څه وکړو، عملیات شروع کړو. په دې وخت کې دا تصمیم نیولو، نو هماغه خوارج ورته راغله چې تا ته موږ مخکې ویلي وګوره، هرقوس بن زهیر چې کوم یو هغه ورته ویلي چې تا ته ما نه ویلي چې دا ثالثیت مه منه هغې وخت کې، او تا ونه منله. اوس چې تا د خپلې چوکۍ او د منصب او د هغه خبر راغله، اوس موږ ته وایي چې جنګ وکړې، کله هم دې تا تر بیرغ لاندې نه ودرېږي، ته خو کافر شوی، ته چې توبه ونه وایې چې موږ تا هغه نه منو، تا وژل روا دي، دا بس دا خبرې شروع کړې بس. او د دې نه وروسته نور فتنه او فساد شروع کړ په مختلفو ځایونو کې. دوی په باره کې واقع راځي، امام بخاري رحمت الله علیه نقل کړی ده. حضرت خباب بن الارت ډېر مشهور صحابي تیر شوی، د زوی عبدالله بن خباب بن الارت دا هم په همدې هغه کې اوسېدلو، په د کوفې په شاوخوا کې دلته اوسېدلو. یو ځل دوی به داسې کول چې په لاره کې به کله تېرېده نو چې چا سره مخامخ شو نو پوښتنه به یې ترنه وکړل چې ته کوم ځای پلانکي ځای یم، ښه ابوبکر څنګه سړی و، خو افضل دي ټول هغه و، ښه عمر څنګه هم څنګه، عثمان څنګه، هغوی ټول پیدل حضرت عثمان هغه دی، ښه دا خبرې به یې چې ورسره وکړئ، درې واړه برحق وایي چې ښه بې صحیح ده، مسیس ته بیا سړي نه سر کټ کړي، ته څنګه عثمان ته داسې وایي او د علي ته هم هغه نه وایي. بس عبدالله بن خباب بن الارت سره د خپلې ښځې او د ماشوم را روان و، د هغه نه چې د دې نه پوښتنه ته څوک وایي، زه د خباب بن الارت زوی یم، خو صحابي مشهور صحابي وپېژندلو. ښه ابوبکر څنګه سړی و، خو بهترین سړی و، بیا عمر څنګه، هغه څنګه و، حضرت عثمان بیا هم ښه سړی و، خو درېیم درجه سړی و. نو علي څنګه دی، چې علي خو هغه څلورم راشد خلیفه دی او دا دی. ښه دا عقیده لرې چې ته به داسې کوې چې دستي بس چپه کې او ښځه او دی دواړه هغه کړه ویستې او اوبو ته ورغورځول، اوبو ته چې ورغورځول. همدا بخاري حدیث همدا دی چې لاره کې را روان و، همدا خلک یو ځای ته چې راورسېدل نو د یو مڼو باغ و، دا مڼو باغ چې و د یو عیسایي و، چې عیسایي و چې یو دوه درې کسان هلته یې مڼې راواخېستې، دا مشر یې اواز پرې وکړ چې ولې مڼې بې اجازې راواخېستې، دا خو ناروا دي. یو خانه ګوره هغه مڼې راخیستل بې اجازې دا ناروا کار دی، خو دلته چې د یو صحابي زوی چې هغه خپل هم صحابي و، هماغه عبدالله بن خباب بن الارت هم صحابي و، دی شهید کې وی وژلو سره د ښځې او سره د ماشوم، هغه روا و او دا ناروا و. دې خوارجو خبر همدغه ده چې دا په ذهني لحاظ تر ټولو تنګترین خلک دي. اوس هم داسې خلک شته همداسې عقاید لري د خوارجو په شان باندې، بس دا ټول خلک کافر دي، یو همدی بس مسلمان دی او دی ځان ته هغه وایي دا نور ټول ته کافر وایي. دا فتنه تکفیر په نامه باندې دا یو فتنه ده چې په دې امت کې هماغه وخت نه پیدا شوې ده، دا کافر او دا کافر او دا کافر. حال دا چې د تکفیر په باره کې صحیح احادیث د بخاري او مسلم دا دي چې هر چا په بل چا باندې بې دلیله بې هغه نه بې سببه په چا باندې کفر فتوا وکړه، دا کفر زی هماغه سړي باندې چې کوم یو چا باندې فتوا شوې ده هغې کې ګوري چې دې کې کفر شته که نشته، کفر پکې نه بېرته راځي په همدې سړي ورغورځېږي چې کافر خو ته یې چې تا په بل سړي باندې کفر فتوا کړی. دا خلک دا خبر اسې لوبه بولي، اسې عبث بولي، اسې داسې فکر کوي چې دا ټوکې دي، د ماشومانو ټوکې دي. دغه فتنه په هماغه وخت کې پیدا شوه د خوارجو په نامه باندې. بس بیا دوی هرورې نه ووتل، د هرورې نه وتل مداین ته چې کوم یو د ایران د امپراتورۍ مرکز و، او د هغې ځای کې چې کله هغه شو نو دا فساد او هغه چې شروع کړه، نو حضرت علي کرم الله وجهه چې کله خلکو ته ورته وایي چې د حضرت معاویه په خلاف اقدامات کوو، دلته دا مسله را پیدا شوه. په اطراف کې به د غلاګانې او ډاکې شروع کړې، په کلو باندې په کورونو باندې په دې باندې هغه شروع کړې. نو دلته خلکو حضرت علي ته ورغله چې امیر المؤمنین ته خو عجیب هغه یې، که ته هغه ته ځې شام ته ځې د هغه په خلاف د هغه نه بیعت اخلي، دلته د دې ظالمانو سره څه کوې؟ دا خو چې څوک په کوڅه کې او په کور کې ګوري بس هغه ټول وژني، په کورو ډاکې غورځي، مالونه هغه کوي، څاروي هغه کوي، او ښځې او انسانان ټوله منطقه
د دې خلکو نه په عذاب ده، نو دوی سره به څه کوو؟ نو هغه ورته وایي صحیح ده، بس د دوی په خلاف باندې کاروي په کار ده چې دا خلک باید سمې لارې ته راوړو، یا به دا خبره مني د موږ امارت او دا اسلامي شریعت ته به قانع کېږي چې په شریعت کې کبیره ګناه چې څوک وکړي کافر کېږي نه، بلکې ګناهګار دی. دا صحیح خبره چې دا سړی ګناهګار دی، ګناه به کوي، توبه به باسي، کبیره ګناه نه توبه ضرور ده. خو داسې نه ده چې اوس په کبیره ګناه باندې یا په صغیره ګناه باندې د سړی لاړ شي بیخي جهنم ته او کافر دي شي. دا دومره آیاتونه چې قرآن عظیم شان کې بار بار استغفار تایید راغلی، دا راغلی چې دا وکړئ دا وکړئ، دا کار وکړئ چې دا ګناه معاف شي، دا کار وکړئ چې دا ګناه معاف شي، په دې رمضان کې دا کوئ دا کوئ. دا یې څه په خاطر ده؟ باندې په خاطر چې انسان د ګناه کېږي. انسان چې دی دا د ګناه یو شکل دی، ګناه ترې نه کېږي، خو چې ګناه ترې نه وشوه بهترین شی دا دی. بل دا دی چې صحیح حدیث دی، ابوبکر صدیق د دې راوي دی، وایي چې بخاري شریف کې دا حدیث دی چې التائب من الذنب کمن لا ذنب له، چې څوک د ګناه نه توبه وباسي نو داسې فکر وکړي چې دی د سره ګناه نه لري. دا یو حدیث دی. بل حدیث دا راغلی دی چې یو سړی د ورځې 80 ځلې ګناه وکړي، 80 ځلې، او هر ځلې په اخلاص باندې توبه وباسي، نو الله پاک دته مغفرت کوي. او حتی تاسو به دا حدیث اورېدلی، بخاري شریف کې دا حدیث دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو د مخکې یو سړی و، هغه 99 قتل کړي وو، 99 قتل یې کړي وو، او یو صوفي بزرګ زاهد ته ورغی چې هغه عالم نه و، زاهد و، عبادت ګزار و. نو هغه ته چې ورغی نه پوښتنه وکړه چې ما خو 99 قتلونه کړي دي، ما ته د توبې چې ګنجایش ته که نشته؟ بیچاره ذهن خودونه نه رسېدلو. هغه ورته وایي چې ظالم بچیا 99 قتلونه دې کړي او ته اوس وایي چې ما د توبې څه گنجایش ته، زه به دوزخ نه خلاص شم جنت ته به ځم. هېڅ نشته دی، هېڅ نشته. هغه سړي په چاړه پرې راکش کړی و چې دا 99 کړي، دا یو تم به شي 100 پوره شي، 100 پوره شي. بیا خو دا سړي په ذهن کې په فکر کې دا خبره راغله چې ما غلطي کړې. نو بس یو عالم ته ورغی، چې عالم ته ورغی نو عالم ته ورته ویل چې داسې خبره وه، 99 قتلونه مې کړي وو، او په دې 99 قتلونه پلانکي سړي ته ورغلم زاهد او عابد ته. هغه نه پوښتنه وکړه چې د توبې څه ګنجایش ته که نشته؟ ما ګناه بخښل کېږي؟ هغه راته وویل چې هېڅ نه بخښل کېږي، ظالمه دونه قتلونه دې کړي دي، او د دې قتلو باوجود ته اوس دې تمه لرې تا ته به الله پاک مغفرت وکړي. نو چې هغه مې پسې وژلو، سر مې پوره کړه. نو اوس رښتیا هم څه گنجایش ته که نه همغه دی عابد و زاهد خبره ده؟ ورته چې بالکل شته، خو یو شرط به پکې هغه به دا وي چې ته به دا کوم ځای کې چې ته اوسېږې داسې معلومیږي د تا د خبرو نه چې دا ځای خراب ځای دی، دا دې که ګناه او دا شیان دي، ته داسې وکړه توبه وباسه الله ته په اخلاص باندې، بیا داسې وکړه چې دې کلي نه هجرت وکړه او دا کلی پرېږده لاړ شه بل ځای ته. چې بل ځای ته لاړې نو بس الله پاک انشاءالله په دې امید شته چې تا ته هغه وکړي، مغفرت وکړي. که خیال مې یو بل خبره دی، حضرت عثمان په سوالې کې مونږ بله ورځ ویلې چې حضرت عثمان رضی الله عنه یو سړی راغی چې ما خو قتل کړی دی، دې د بخشش څه گنجایش ته که نشته؟ نو حضرت عثمان رضی الله عنه ورته ویل چې ګوره ښه عمل کوه او توبه وباسه، نو انشاءالله دې د مغفرت گنجایش ته دی. نو هغه بخاري کې چې کوم حدیث راغلی، نو هغه سړی چې کله د 100 کسان وژلي وو، نیک سړي چې ورته ویل عالم چې بس گنجایش ته خو دا کلی به پرېږدي. به دا سړی چې لاړلو توبه یې وایستله، توبې نه وروسته د کلي نه بس بستره برابره کړه او روان شو. هغه کلي ته چې د هجرت کولو، چې هغه کلي ته به ځي چې نیکان پکې وو، نو بس په دې نیمه لارې ته چې ورسېدو دلته د مرګ وخت پوره شو، او بس فرښتې راورسېدې. 2 ګروپه فرښتې په تومات راکېوتې، یو د رحمت فرښتې، یو د غضب فرښتې، چې کوم یو د ګناهګارو روح اخلي دا هم راورسېدې، او څوک چې د نیکو خلکو روح اخلي دا ګروپ، دا جدا ګروپ دی ملک هغه کې، د هغه رحمت والا بیل دي، غضب والا بیل دي، ټول د ملک الموت تر اثر لاندې دي. خو څوک چې نیکان هغه اخلي ځان سره د جنت نه خوشبویه دسمالونه او ورېښمین دسمالونه او د جنت خوشبويي راخلي، په ډېر قدر او عزت د روح ځان سره بیایي. ملک الموت همغه دی چې یو سړی دی، بس د ټول نه روح اخلي، هغه یو دی. خو دا نور ګروپ دا په اصطلاح سره مامورین ورسره جدا جدا دي، د رحمت بیل دي، د غضب بیل دي، او ملک الموت دا یو دی، ټول هم دا یو نه اخلي. نو بس هلته دا راورسېده، چې راورسېده نو د دواړو لانجه شوه. د غضب ویل چې دا خو 100 قتلونه کړي، موږ یې هغه اخلو ځکه دی خو همداسې دی. د رحمت والا ویل چې نه، موږ ته امر شوی دی، موږ دا هغه اخلو، ځکه دا دواړه دی الله په اجازه باندې راځي، دی الله په اجازه نه راځي. هغوی ته خپله باقاعده غور کول کېږي، ورقه چې بس پلانکي سړي نه روح واخلئ. نو بیا دوی ویل چې موږ د الله په اجازه راغلي یو، موږ یې اخلو. دلته خو خبره دواړو سره شوه. نو په دې وخت کې وایي همدې بخاري حدیث دا دی چې الله عز وجل یو فرښته ورولېږله، فرښته ورولېږله. نو ورته ویل څه خبره ده چې داسې مشکل دی، دا 100 قتلونه کړي، خو توبه یې ایستلې او هجرت یې شروع کړی و. نو د غضب ملایکې ویلې چې 100 مړي کړي، اوس یې ملا تاسو پرېږدئ،
ټول پټې وخوړو تاسو اوس مګه بولئ. نو خو د خو 100 کسان یې وژلي تاسو وایئ چې رحمت والا وایي چې موږ یې خل رحمت والا وایي چې ګوره دا سړي توبه ایستلې او هجرت شروع کړی د خو خپل کار کړی دی. نو دا چې دغه کلي ته ونه رسېده بېله خبره نو درېیمه فرښتې ورباندې فیصله ویې ما ته دا واک راکړئ فیصله به زه درته وکړم. ویلې ښه داسې وکړئ تاسو دغه لاره چې د کوم خپل کلی او دا هم وسنجوئ هغه هم وسنجوئ. که دې کلي ته نږدې و نو د غضب فرښتې دې واخلي، که دا بل کلي ته نږدې و نو دا دې واخلي. دې حدیث کې راځي ویلي چې الله عز وجل ځمکې ته امر وکړي چې اوس رانږدې شه. هغه کلی چې د هجرت کلی و هغې ځان رانږدې کړه ورته. دا د الله پاک اختیار وکړ سره. نو چې رانږدې شه چې ګز یې کړه په اصطلاح سره دا ډېره وخته هغه کمه وخته. نو ورته چې رحمت فرښتې دې د هغه واخلي د ده روح دې واخلي. نو دا خبرې چې په دې هغه کې شته نو دا څه معنا ورکوي ظالمانو د خدای له فکر وکړئ چې دا چې داسې خبرې په دې موږ او تاسو په دې صحیح هغه کې شته حدیثو کې شته چې انسان ته چې دومره قتلونه وکړي هم الله پاک ورته مغفرت کوي. او تاسو ظالمانو بس په دې کلک یئ چې چا ګناه وکړه د ګناه بس د کافر شولو او هېڅ ګنجایش د دې نشته چې د مؤمن شي او د مسلمان شي. نو دې عقیدې نه تاسو تیر شئ. دا خبره بار بار تکرار وشوه خو د هغې خلکو ذهن چې کوم یو هغه اوښتی و الله پاک یې بس په دې هغه کې په دې قلب کې هغه کې زیغون والذین قرآن شریف کې راځي چې هغه کسان چې زړه یې کوږي هغوی بیا په دې خبرو پروا نه ساتي بیا دلایل ملایل هېڅ اثر پرې نه کوي. نو ځکه په دې خپله خبره باندې تر آخره پورې کلک ودرېدل. دې نه بعد حضرت علي کرم الله بس اعلان وکړ چې پس د دې نه موږ د خوارجو په خلاف باندې جنګ کوو او د هغوی سره به جنګېږو. همدومره درس بس دی انشاءالله د خوارجو د جنګونو او وروستي حالاتو باره کې به بیا بل درس ووایو. دا زموږ 5م درس و. انشاءالله 6م درس کې به بیا د دې مسایلو باندې باقاعده بیا بحث وکړو. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.